سلامونه درنو لیدونکو، نن درته دوه مهم خبرونه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. عبدالله وایي طالبانو سره د نظر اختلاف لرو خو متقابل درک او زغم مو بریا ته رسوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هندوستان ته د سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د دفاعي مطالعاتو او څېړنو مرکز کې د یوې وینا پر مهال ویلي په دوحه کې روانو خبرو ته خوشبین دي او هیله لري چې دا خبرې به افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي زیاته کړې د هند چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره ملاتړ کوي. عبدالله څرګنده کړې په یوه ورځ د سولې خبرې پایلې ته نه رسیږي. طالبان هم خپل نظریات لري او د افغانستان اسلامي جمهوریت هم، خو د خبرو پر مهال به متقابل درک او زغم د بریا لامل شي. هغه زیاته کړې چې د تاوتریخوالي دوام په اړه اندېښمن دی او له طالبان غواړي چې د مذاکراتو بهیر کې د تاوتریخوالي په کمولو سره د باور فضا رامنځته کړي. بلخوا ولسمشر غني په هیواد کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کچې لوړېدو ته په اشارې ویلي چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی ډېر شوی دی چې له امله یې تر ډېره ملکي وګړي زیانمن شوي دي. نوموړي زیاته کړې خلک ځکه زیانمن شوي دي چې طالبانو جګړه کلو ته لیږدولې ده. ولسمشر غني د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ غونډې ته خبرو کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د کلو امنیت ساتلو ته دې جدي پاملرنه وکړي. هغه د خپلو خبرو پر دوام ویلي امنیتي ځواکونه باید د خلکو ژوند ته په پام د لویو لارو امنیت هم خوندي کړي څو خلک وکولی شي په اسانۍ تګ راتګ وکړي. نوموړي دغه راز امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې پر غیر مسؤله وسلوالو، غاصبینو او زورواکو د هیڅ رحم نه کوي.